د سیمبل اف strength سلامونه د دې تصویر باره کې ویل کېږي چې دا په جاپان کې سیمبل اف strength دی یا د طاقت یا د عزم د همت د حوصلې علامت دی. دا تصویر په انټرنیټ کې 2017 نه دی خو ډیر زیات په گردش کې دی، وخت په وخت باندې ری سرفیس کیږي یا دوباره سرته راځي. اکچولی دا د 2017 نه لس کاله وړاندې په 2007 کې په لومړي ځل انټرنیټ ته لوډ شوی دی. کلیم دی دعوه ده د دې تصویر باره کې چې دا په جاپان کې د اټم بم د استعمال له فیټمین په نوم چې کوم اټم بم استعمال شوی په هیروشیما او ناګاساکي کې، نو دا د هیروشیما یا د ناګاساکي ښار یو ماشوم دی چې خپل مړ ورور یا مړه خور یې په شا راړلې ده او انتظار کوي هغه ځای کې شمشان ګاټ یا هغه ځای چېرته چې مړي سوځول کېږي د هغه ځای د مذهب او د هغه ځای د روایاتو مطابق یا د مړو آخري رسومات کېږي. نو دې ماشوم خپل مړ ورور یا مړه خور په شا راړلې ده او په شمشان ګاټ کې د خپل نمبر انتظار کوي، ځکه چې ډیر زیات مړي په دغه ورځو کې کېده، ځکه چې اټم بم استعمال شوی و د هغې کې تقریبا 2 لکه خلکو ژوند د لاسه ورکړی او بیا د کال د اخره پورې مړي کېدل د تابکارۍ د اثراتو لاندې. نو دا ماشوم انتظار کوي، لنډه خبره دا ده. بیا وایي چې فوټوګرافر درته وي کوم عکاس چې دی یا یو کس یا یو سولجر ورته یا قطار چا انتظام کو پولیس والا یا بل یو کس درته وي چې ته دا لوډ لرې کا، یعنی دا پتا باندې بوج دی دا لرې کو انتظار کوو، نو دا کوز کېده دا لوډ. نو دې ماشوم جواب ورکړو چې دا لوډ نه دی، اټس ناټ ا لوډ، هی از مای برادر، هی از ناټ ا لوډ یا هی از ناټ ا کاغو، هی از مای برادر یا شی از مای سسټر. مطلب جواب دا چې دا بوج نه دی، دا زما ورور دی یا زما خور ده. دا د دې تصویر باره کې دعوی کېږي. حقیقت دا دی چې دا تصویر واقعي چې ډېر طاقت عزم او د همت او د حوصلې یا تصویر کېدی شي، خو د دې شاته چې کومه سټوري ده نو هغه دا ده چې دا جو ډونیل د یو فوټوګرافر د امریکن میرین سره او د اټم بم د استعمال نه وروسته په 1945 کې په هیروشیما او ناګاساکي چې کوم اټمي حمله وشوه، نو د هغې نه وروسته د امریکې لیږلی و چې هلته آن ګراوند سچویشن ریپورټ کې او تصویران واخلي. د 4 کاله هلته تېر کړي دی فوټوګرافر. دا واقع چې د داسې قسم سچویشن تصویر دی، خو دغه کومه سټوري چې ورسره شاته جوړه شوې ده چې دا بوج نه دی زما رور دی یا زما خور ده، نو دغه ویریفایبل نه ده یا ویریفای نه ده. البته دا تصویر یا د درد او د غم او د انساني مشکل او د جنگ د منفي اثراتو بهترین عکاس دی. د ما چې جو ډونیل چې کوم دی هغه وایي چې دې ماشوم ته دا ماشوم چې کله خپل رور راوړو یا خور راوړه او بیا کله دا برن کېده یا سوځېده په هغه شمشان ګاټ کې اور یې اخیستی و، نو دې ماشوم د ډېرې سختې نه په شونډو دومره زور کړه چې وینې ترې روانې شوې. او ما غوښته چې دې کمفرټ کړم یا دله کمفرټ یا حوصله ورکړم، خو مطلب ما خپل حوصله نه بیا مونده چې حوصله وله ورکړم. نو دغه سټوري چې ده وی چې دا لوډ نه دی، دا زما رور دی یا زما خور ده، نو دغه ویریفایبل نه ده. خو دا ویریفایبل ده چې او دا د هیروشیما ناګاساکي یا د هیروشیما یا د ناګاساکي، خو د جاپان په دغه 2 ښارونو کې د یو ماشوم تصویر و، هم د دغه وخت دی او واقعي چې دا د رور یا خورو ورورو ما چې څومره لوستي نو هغه ورور دی او دا واقعي چې دغلته یې راوستی و، دغه سوځولو یې راوستی و یا آخري رسومات لاش و واقعي. خو دا دومره دردونکی و چې کله د دا رور سوځېده نو د په شونډو دومره زور کړي و چې د شونډو نه یې وینې روانې شوې. نو لنډه خبره دا چې د جنګ سوچ کول، جنګي فکر کول، جنګي خویونه کول دا د انسانیت په زیان دي. یعنې دغه تصویر ډېر زیات دردونکی به هر حال په خپل ځای باندې دی، که څه چې دغه سټوري به لږه ډرامټایز وي یا به خلکو خپله ډرامه جوړه کړي یا هسې د ښه تاثر دپاره یو مثبت انداز کې یو افسانه غوندې جوړه شوي، هغه په خپل ځای سمه ده، یو کرکټر جوړ شوی دی. خو دا هم حقیقت دی چې د جنګ د اټمي جنګونو په ماشومانو باندې، په ښځو باندې، په ټول انسانیت باندې او ډېر زیات منفي اثرات کېږي او ډېر زیات دردونکي مناظر پکې راځي چې په هغې کې یو دا منظر دی چې تاسو وکتو. د دې شاته هغه لنډ ډېر تاریخ هم تاسو ته ما ووایي. د اورېدو بهرحال مننه. دا د پیس او د هارمني دپاره ډېر زیات مؤثره تصویر